په یو وسلوال برید کې 15 پاکستانی عسکر وژل شوي دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. په پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د خیبر پښتونخوا په دیره اسماعیل خان کې د پولیسو پر یو ګزمې برید کړی. 15 تنه یې وژلي او 7 نور یې ژوبل کړي دي. برید نن چهارشنبه دیره اسماعیل خان تحصیلي کراچي په سیمه کې شوی دی. د دیره اسماعیل خان د پولیسو ویان علي جناح د امریکا غږ ټي وي څانګې ته وویل چې د پولیسو 2 موټرونه په ګزمه بوخت وو چې وسلوالو لومړی په توغندي ویشتلي او بیا یې پرې ډزې کړي دي. د وژل شوو پولیسو نومونه کامران جمشید، منور، میرزا علي او عبدالرحمن ښودل شوی دی. ژوبل شوي روغتون ته انتقال شي او وضعیت په اړه یې لا معلومات نشته. وسلوال له برید وروسته تښتېدلي دي او کومې ډلې لا د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. چارواکي وایي تر دې یوه شپه مخکې په یو بل برید کې 2 نور پولیس وژل شوي وو. پولیس وایي په دې وروستیو کې په دغه سیمه کې په امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي او په 2 ورځو کې 9 پولیس وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. دا برید داسې مهال کیږي چې تحریک طالبان پاکستان د سپارلنیو عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی دی. دا لومړی ځل دی چې پاکستانی طالبان د روژې په میاشت کې د داسې عملیاتو پیلولو خبر ورکوي.